روسیې او چین څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې روسیه او چین د طالبان په رسمیت وپیژني. ښاغلی ویسټ د سې شنبې په ورځ نومبر 23 له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې وویل که روسیه او چین د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، امریکا به دا کار ونه کړي. دغه امریکایي چارواکي تایید کړه چې واشنګټن په افغانستان کې د پاکستان د سیاستونو په اړه اندېښنې ښودلې او د اسلام آباد هم د افغانستان لپاره په د امریکا سیاستونو اندېښنې لري. د امریکایي چارواکو په وینا دغه اندېښنې ځینې وختونه د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ د نظر د اختلاف د رامنځته کېدو لامل کیږي. ښاغلی ویسټ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات به د افغانستان اوسنی خراب اقتصاد وضعیت ته په کتو دغه هیواد کنګل شوی بانک آزاد کړي او که نه، ښاغلی ویسټ وویل موږ روښانه کړه که هغوی طالبان واک ته د رسېدو لپاره نظامي مسیر انتخاب کړي، مرستې به لا درکه شي او دا هغه څه دي چې وشول. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.